هغه مظلومو خویندو ته وایمه چې قسم په الله تعالی چې موږ ستاسو زړه بوږنونکي عرش لړزونکي چغې د زړه په غوږونو باندې واورېدلې. دلته څو د ګوتو په شمار ځوانانو ستاسو د وع معتصمات چغو ته لبیک وویل. نن 18 کلن او 18 کلن ځوانان راپورته شوي دي. د محمد بن قاسم تاریخ را ژوندی کوي. د خپلو مظلومو خویندو د وع معتصمات چغو ته لبیک وایي. موږ ستاسو پر اخلاصولو کې څه نشو کولی، خو ستاسو د انتقام په خاطر باندې په خپلو سینو پورې بمونه تړی شو. موږ ستاسو د ازادۍ او د حریت لپاره څه نشو کولی، خو ستاسو د انتقام په خاطر باندې به په خپلو لمدو غوښو پورې باروت وتړو. په ټنونو ټنونو باروتو به سپاره سو. دغو یهودو د ابوجهل او د عتبه زامنو ته به وښایو چې زموږ خویندې تر اوسه لا بې ورونه نه دي، زموږ خویندې تر اوسه لا بې څوکه نه دي. موږ به ستاسو د هرې سلګۍ، د هرې اوښکې، د هر تار ویښته انتقام د خپل تن په غوښو هډوکو باندې واخلو. موږ ستاسو زړه بوږنو